نو نن چې کومه واقعه موږ ستاسو مخ ته ایږدو هغه د حضرت علي کرم الله وجهه پر یو قبر باندې تېرېدل او ډېره بهترینه او د نصیحت څخه ډکه واقعه. شیخ الحدیث علامه محمد زکریا کندلوي رحمه الله په حواله د منتخب کنز سره دغه واقعه را اخلي چې حضرت کمیل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه یووارې د حضرت علي کرم الله وجهه سره روان وم. هغه یو ځنګل ته ورسېدی، بیا د یو مقبرې طرف ته مخ کړو، د یو ادرې طرف ته یې مخ کړي. وی فرمایله چې ای ادرې والاو، ای ورځ سوي خلکو، ای د ویر او یوازوالي خلکو، څه خبر دی، څه حال دی؟ بیا ارشاد وفرمایي چې زموږ خبر خدا دی چې ستاسو سپس ستاسو مالونه تقسیم سوله، اولاد مې یتیمان سوله، ښځو مې نور خاوندان وکړله. دا خو زموږ خبرې دی، څه خپل هم ووایاست. د دې نه پسې حضرت کمیل رضی الله عنه فرمایي چې زما طرف ته یې وکتل او ویې فرمایل چې ای کمیله، که چیرې دې خلکو ته د ویلو اجازت ولی او دوی ویلی سوی نو دوی به په جواب کې ویلي وی چې بهترینه توشه چې کومه ده هغه تقوا ده. دا یې وویله او بیا په ژړا سو. ویې فرمایل چې ای کمیله، قبر د عمل صندوق دی او د مرګ په وخت کې به خبره معلومه سي. منتخب کنز. په یو حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته وفرمایله چې کله یو سړی قبر ته ځي نو د ده سره درې شیان ځي. یو د ده مال چې په عربو کې دا دستور و، دویم د هغه خپلوان، دریم د هغه عمل. دا دوه چیزونه مال او خپلوان به ځینې د دفن کولو څخه بعد واپس راځي، عمل به ورسره پاتې سي. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایله چې تاسو ته معلومه ده چې ستاسو مثال او ستاسو د بال بچ او د عملونو مثال څه دی؟ صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په پوښتنه نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې د دې مثال داسې دی لکه د یو سړي درې ورونه وي او هغه مړه کېږي. دغه وخت یو ورور راوبلي او پوښتنه ځینې وکړي چې وروره تا ته زما حال معلوم دی چې په ما باندې څه تېرېږي، دا وخت به ته زما څه مدد وکړې؟ هغه جواب ورکړي چې زه به ستا دارو درمل علاج به دې وکړم او هر قسم خدمتونه به دې وکړم. کله چې ته مړ سې غسل به درکړم، کفن به درته واغوندم او په اوږو به دې پورته کړم، یو به جسم او د پټولو څخه پس کې به ستا ذکر خیر کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې دا رور چې کوم دی دا بال بچ دی، دا قریبان. بیا هغه دویم رور نه هم دغسې سوال کوي، هغه ورته ووایي چې زما او ستا تعلق د ژونده پورې دی، کله چې ته مړ سې نو زه به بل ځای ته ولاړ سم، دا رور چې کوم دی دا مال دی. بیا هغه دریم رور راوبلل سي نو پوښتنه ځینې وکړي، هغه ورته ووایي چې زه به په قبر کې ستا ملګری یم، د ویرې په ځای کې به ستا زړه خوشحالوم، کله چې ستا حساب کتاب کېږي نو د نیکۍ په پله کې به دې کښېنم، هغه به درنوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې دا رور چې کوم دی دا عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایله چې اوس تاسو وښایاست کوم رور ډېر فایدهمند دی په دا درې ورونو کې. یو رور هغه دی چې هغه دې په ژوند کې علاجونه کوي، خدمتونه دې کوي، چې کله دې مړ سې پر ادرېله دې ویسې پټ دې کوي، بیا واپس راځي. دا چې کوم قریبان بال بچه دي. او دویم رور چې کوم دی هغه مال دی چې هغه چې کله ته مړ سې دا مال بل چا له ولاړ سي. او دریم رور چې دی هغه اعمال دي چې سړي سره قبر ته ځي. نو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین ورته عرض وکړي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه و آله وسلم بس دغه رور فایدهمند دی کوم چې زموږ سره قبر ته ځي او بیا د قیامت په ورځ زموږ ترازو پله درنوي، دا خو فایدهمند دی، دا نور خو چې کوم دی هغه دومره فایدهمند نه دی. په حواله د منتخب کنز. نو محترمینو ایله کومه چې تاسو خپل اعمال، خپل اخرت د مال دپاره، د اولاد دپاره، د قریبانو دپاره خراب نه کړئ. هسې نه چې د اولاد د روزي په ګټلو پسې، د پیسو او د مال جمع کولو پسې. دغه دریم رور چې کوم اعمال دی چې تا د قبر ستا سره قبر ته ځي، په قبر کې ستا زړه خوشحالوي، ستا سره بیا د قیامت په ورځ تا جنت ته رسي، دغه اعمال باندې کوشش وکړه، دغه عمل مه خرابوه. د هغه ورونو دپاره چې کوم د مرګه سپاس بیا تا ته
اس په در باندې نه وي، نو د هغه لپاره محترمینو خپل اعمال مه خرابوئ، د خپل دین، د خپل عبادت، د خپل ذکر دا په دنیا ګټلو باندې مه خرابوئ، او داسې په اولاد ساتونو باندې مه خرابوئ. که کاروبار کوئ په حلاله طریقه، او که دکان کوئ په حلاله طریقه، که تجارت کوئ په حلاله طریقه، ته به ستړی، ته به ستومانه، خوندونه به مزې به نور پکې اخی، او هغه ته تکلیف به وتا ته رسېږي. خپل منځونه او خپل ذکر او خپل عبادتونه په خپل وخت باندې کوئ. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.